بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب صلاة العيدين. دا باب دی په بیان د مانځه د جمعې مونځ او د اخترونو مونځ په مابین کې مناسبت دا دی چې دواړه د ورځې مونځونه دي. په دواړو کې قرت چې دی هغه جهر سره کیږي او کم کس باندې چې جمعه واجب ده په هغه باندې اختر مونځ هم واجب دی. چون کې د جمعې د فرض کېدو د وجې نه قوي دی او د اختر مونځونه نه فرض کېدو د وجې نه دا ضعیف دي. نو ځکه اول مقدم که نو هلته د جمعې احکام بیان که او د اختر مونځونو ثبوت چې دی په قرآن کریم هم ثابت دی. فصل لربک وانحر، بس ته د خپل رب جل شانه مونځ ادا که او قرباني وکړه. او په حدیثو سره هم دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخترونو مونځ دای کړی دی او فرمایلی دی. او په اجماع سره هم ثابت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر اوسه پورې ټول امت په دې باندې اتفاق دی. ويستحب او مستحب دی یوم الفطر وړوکې اختر ورځ باندې ان یطعم الانسان دا چې اخري انسان شیئا څه شی قبل الخروج مخکې د وتلو الی المصلی عیدګاه ته. یعنی مستحب خبره ده چې په ورځ د اختر کله انسان اوزي عیدګاه طرف ته څه دې اخري، یعنی څه کجوري وغیره دې اخري، نو دا مستحبه طریقه ده او ښه طریقه ده. او ورسره ویغتسل او غسل دې هم وکړي، دا هم مستحب دی. او ویتطیب همدکه رنګې خوشبو دې ولګوي. ویلبسو وادي چې احسن ثیابه، یعنی ښه جامې په خپلو جامو کې دې غوره جامه دغه واچوي، نوې لازم نه ده. ويتوجه الى المصلى او روان دي شي عیدګاه طرف ته، هغې طرف ته دې متوجه شي. نو دا سنت شیان دي. ښه عیدګاه د تلو نه مخکې کم څه خوږ شی خوړل، کجورې شو یا بل څه داسې، او غسل کول، خوشبو لګول، ښه جامې انتخاب کول، دا ټول. ولا یکبر او تکبیر دې نه وی فی طریق المصلى، یعنی عیدګاه په لاره کې. عند ابي حنیفه پنیز د امام ابو حنیفه رحمه الله. ويكبر عندهما او تکبیر دی وی د صاحبینو پنیز. نو دلته چې کوم وی امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز باندې تکبیر دی نه وی، مطلب دا دی چې تیز دی نه وی، سلو دی وی. خو صاحبین فرمایي په تیز आवाज سره دی وی. ولا يتنفل في المصلى قبل صلاه العيد، یعنی نفل دی نه کوي فی المصلى په عیدګاه کې قبل صلاه العيد د اختر د مونځ نه مخکې. یعنی اختر د مونځ نه مخکې نفلونه کول داسې شی دی، دا مکروه دی د احنافو په نیز باندې. که عیدګاه کې کوي او یا په بل ځای کې کوي، د اختر مانځه نه وروستو حکم دا دی چې په عیدګاه کې دی نه کوي. که چېرته کور ته راشي نو بیا کولی شي. فاذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس، بیا مونځ کول روا کېږي، حلت حلال کېږي، روا کېږي الصلاة مونځ بارتفاع الشمس د نور پورته کېدو سره. نور راوختو نو دخل وقتها الى الزوال، نور یعنی تر زواله پورې. دخل وقتها داخل شو وقت د الى الزوال، یعنی نور تر زایل کېدو پورې. فاذا زالت الشمس، بیا چې کله نور زایل شو خرج وقتها د اختر مونځ یا وخت چې دی هغه تیر شو، یعنی تر زواله پورې دای وخت دی. نو دلته ابتدام اخودله، انتهایم اخودله. ابتدا کله کېږي چې کله نور وختو، تر زواله پورې په دې کې ته اختر مونځ کولی شي. ويصلي الامام بالناس رکعتین، او مونځ دی وکي امام خلکو ته 2 رکعاته، 2 رکعاته د اختر مونځ دی. یکبر فی الاولى تکبیرة الاحرام، نو تکبیر دی اووی امام یعنی تکبیر تحریمه. وثلاثا بعدها او 3 دی دینه بعد وی بیا. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، او بیا دی سورة الفاتحه وی وسورة معها، او د سره دی سورة میوزی کی. ثم يكبر بیا دی تکبیر وی تکبیرة تکبیر، يرکع بها پاغه دی رکوع کی. ګورئ اول رکعت به داسې کی، امام وی الله اکبر، ټول مقتدیان به وی. شپږ زواید دي کنه تکبیرات. نو چې کله ثنا ویلا هغې نه بعد به بیا دواړه لاسونه پورته کی، الله اکبر ځوړند به کی، بیا به پورته کی الله اکبر ځوړند به کی، دریم ځل الله اکبر وبتړي. 3 تکبیرات دا شنو دلته دا وی. ثم يبتدئ بیا به شروع کی فی الرکعة الثانیة دویم رکعت بالقراءة په قرات سره. فاذا فرغ، بس هر کله چې فارغ شو من القراءة د قرات کولو نه، نو کبر 3 تکبیرات،
نو درې تکبیرات به ووایي، وکبر تکبیرة رابعة څلورم تکبیر به ووایي یرکع بها په هغه باندې د څه شی وکړي رکوع دې وکړي، ویرفع یدیه او پورته کوي به لاس فی تکبیرات العیدین په تکبیراتو د اخترونو کې، په دې کې به لاسونه پورته کیږي. نو دویم رکعت کې داسې دی چې د رکوع نه مخکې به دغه درې تکبیرات ویل کیږي، چې درې تکبیرات ویلي اما کرنګ څلورم تکبیر باندې به الله اکبر وکړي رکوع ته به لاړ شي. نو دغه طریقه شوه د شپږ زائد تکبیراتو. ثم يخطب بعد الصلاة او بیا دې خطبه ووایي بعد الصلاة د مونځ نه بعد خطبتین دو خطبې، يعلم الناس فيها او دې ښیي خلکو ته فيها هم په دې دواړه خطبو کې صدقة الفطر واحکامها، یعنی صدقه فطر او د هغې احکام دې ورته وښیي. یعنی د اختر مونځ نه چې کله امام فارغ شي نو امام دې دو خطبې ووایي په منبر باندې په ولاړه، او دواړو خطبو په منځ کې به دومره کینی لکه څومره وخت چې د جمعې په ورځ دواړو خطبو په منځ کې کینی. نو په دې دواړو کې چې دی خلکو ته به څه شی ښیي؟ صدقة الفطر او د هغې احکام. ومن فاتته صلاة العید مع الامام لم یقضها، او هغه کس چا چې یعنی قضا شي کم کس نه د اختر مونځ د امام سره، د هغې دې قضا نه راوړي. که چېرته په کم ښار کې د اختر مونځ شوی یو کس په هغه کې شرکت نه وي کړی، نو بیا همدغه کس په حق کې قضا نشته ده، ځکه په هغه کې یعنی جماعت شر دی. ومن فاتته چانه چې فوت شو صلاة العید یعنی د اختر مونځ امام سره، نو لم یقضها قضا دې نه راوړي. نو دا چې دی چا سره به کولی شي؟ یعنی دا په جمع سره به کولی شي. فإن غم الهلال اوس پس که چېرته پټ شو سپوږمۍ علی الناس په خلکو، یعنی خلکو باندې پټه شوه چا مو نه لیده، او بیا وشهدو عند الامام شاهدي ورکه خلکو عند الامام یعنی امام پر وړاندې ویلي چې برؤیت الهلال یعنی په لیدو د میاشتې، خو کله بعد الزوال د زوال نه بعد وصلی العید من الغد، نو بیا چې دی امام دی په دویم ورځ اختر مونځ وکړي یعنی سبا دې وکړي. ګوره صورت د مسلې دا دی، بس سبا دپاره چې دی چا هم سپوږمۍ ونه لیده 9 وه او سبا 13 ده، بس په سپوږمۍ چې وه هغه څه شی و هغه پټه شوه چا مو نه لیده، او بیا چې دی خلکو امام په مخ کې ګواهي ورکه د زوال نه پس ته مونږ خو بېګا سپوږمۍ لیدلې وه، نو اوس خو به خلک روژه ماتوي. او دویم خبره دا ده چې اوس به دې مونځ خو د زوال نه بعد دغه خبر راله، اوس خو مونځ کېږي نه، نو اوس به دې سبا مونځ کوي. امام به دوی ته سبا دپاره بندوبست وکړي، سبا به ورته جمع برابره کړي. فإن غم الهلال على الناس بس که چېرته پټه شوه سپوږمۍ د خلکو د نظره، وشهدو عند الامام برؤیت الهلال او شاهدي ورکه د امام په مخ کې د میاشتې د لیدو، خو کله بعد الزوال د زوال نه وروستو، او نو بیا به څه کوي؟ صلی العید من الغد، نو امام دې په دویم ورځ اختر مونځ وکړي. فإن حدث بس که چېرته داسې څه عذر پیش شو چې منع الناس چې خلک یې منع کړ من الصلاة د مانځه نه فی اليوم الثاني په دویم ورځ هم، نو لم یصلیها بعده نو وروسته دې بیا مونځ نه کوي. که په دویم ورځ هم پاتې شو بس بیا هغه نه بعد چې دی دا بیا مونځ نشته دی. ویستحب او مستحب دی فی یوم الاضحى یعنی لوی اختر په ورځ باندې څه شی؟ ان یغتسل دا چې غسل وکړي. په لوی اختر ورځ باندې غسل کول دا مستحب دی. ویتطیب او خوشبو لګول، ویؤخر الاکل او خوراک چې دی دا مؤخر کول، هلته خو ابتداء و دلته مؤخر کول، حتی یفرغ من الصلاة تر دې چې فارغ شي د مونځ نه. ویتوجه الى المصلى وهو یکبر او روان دي شي څه ته؟ عیدګاه طرف ته، په داسې حالت کې وهو یکبر چې تکبیر به وایي. ویصلی الاضحى رکعتین او کوي به امام اضحى لوی اختر مونځ رکعتین 2 رکعاته کصلاة الفطر په شان ته د مانځه د وړوکي اختر. ويخطب بعدها او خطبه به وایي وروسته د دې نه خطبتین 2 خطبې به وایي. يعلم الناس فيها الاضحیة وتکبیرات التشریق، یعنی په دې 2 خطبو کې خلکو ته به ورښایي، یعنی په هغو کې قرباني او د تشریق تکبیرونه، اضحیه د قرباني او تکبیرات التشریق او د تشریق تکبیرونه دا به ورته ښایي. فإن حدث بس که چېرته پیښ شو عذر عذر یمنع الناس چې منع کوي خلک د سنه من الصلاة د مانځه یوم الاضحى د لوی اختر په ورځ باندې، صلاها نو مونځ دې وکړي من الغد په دویم ورځ، وبعد الغد یا دریم ورځ باندې، ولا یصلیها بعد ذلك او لدین الرستو دې نه کوي، بیا اول ورځ یې ونه که بس دویم ورځ دې وکړي،
که بیا هم څه عذر پیښ شو دریم ورځ دې وکړي نو دریم نه دې نه اړوي بس بیا نه کېږي. وتکبیرات التشریق او د تکبیرات التشریق چې دی اوله اول یعنی ابتدا شروع چې دی د دې عقیب صلات الفجر رستو د سحر مونځ نه دی من یوم عرفه په ورځ د عرفه و آخره او آخر عقیب صلات الفجر یعنی عصر رستو د مونځ د مازیګر نه من یوم النحر په ورځ د نحر یعنی قربانی په ورځ عند ابي حنیفه ته پنیز د امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یعنی ټوټل د اته منځونه راځي خو صحیح قول د صاحبینو دی. وقال ابو یوسف و محمد امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله فرمای الى صلاه العصر من آخر ایام التشریق یعنی د مازیګر مونځ پورې دی دا آخر دی د ایام تشریق. ها ګوره د تشریق تکبیرات چې دی امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې نهم ذی الحجې د سحر مونځ نه وروسته شروع کیږي او ختمیږي د لسم ذو الحجې د مازیګر مونځ نه وروستو. نو امام صاحب رحم الله په نیز باندې اته منځونه کیږي کنه. خو صاحبینو په نیز باندې د تکبیر تشریق ابتدا چې دا مکه د نهم ذی الحجې یعنی سحر در نیولې د ذو الحجې 14مه ورځ تر مازیګر پورې دی. نو دا ټول چې یو ځای شي د منځونه جوړیږي تقریبا 23 منځونه جوړیږي. نو د صاحبینو په نیز باندې هر هغه کس باندې دا تکبیر واجب دی کم چې فرض مونځ ادا کوي. که دغه کس ښار کې وي او که په کلي کې وي مسافر وي مقیم وي که دا مونځ په جماعت سره کړي وي که یوازې کړي وي سړی وي او که ښځه وي نو هم په دې باندې فتوا ده د صاحبینو قول باندې. ښه نو دا خبره خو اوس وشوه چې امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې نهم نه تر لسمه پورې ده اته منځونه جوړیږي او صاحبین فرمایي چې نهم نه تر 14مه د مازیګر پورې ده چې مازیګر 23 منځونه جوړیږي. اوس تکبیرات والتکبیر عقیب الصلاه او تکبیرات رستو ده مانځه مفروضات د فرض مونځ نه رستو دی او کم یو دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد.